زرغون تلویزیون سپینې خبرې خپرونې درنو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ولسمشر څو ورځې وړاندې یوې غونډې ته د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړ. نوموړي په ډېر ټینګار سره دغه خبره واضح کړه چې که حکومت انتقالېږي او سوله راځي نو یوازینۍ لاره به انتخابات وي. باید چې انتخابات را مخکې شي. هېڅکله به پر جمهوریت او د افغانانو پر قربانیو معامله ونه شي. آیا په رښتیا امریکایان غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي؟ د سولې پر وړاندې د افغان دولت سرې کرښې څه دي؟ د نننۍ سپینې خبرې خپرونې بحث کې مو دا ځل د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی سرپرست وزیر او د ځوانانو چارو پخوانی معین ډاکټر کمال سادات مېلمه دی. وزیر صاحب تاسو ته ښه راغلاست. ستړي مشئ. ډېره مننه مندوزی صاحب، تاسې ستړي مشئ. زه قدرمنو لیدونکو ته موږ خپلو ډېرو درنو خوستولو ژڼیو پیغلو خویاندو مشرانو کشرانو ټولو ته دا وسلام یم. خوشحال شئ. که لومړی وزیر صاحب په دې باندې وغږېږو، د سولې پلاوي په جوړښت کې یو څو دقیقې خبرې وکړو. د سولې پلاوی چې دوحې ته تللی دی یا جوړ شوی دی یا ترتیب شوی دی، دا د کوم شرایطو له مخې برابر شوی دی؟ په کوم اساس برابر شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو مندوزی صاحب ډېره مننه. خوشحال شئ، اباد شئ چې موږ مو ولمنه کړو د دې ته. په سار کې غواړم چې د افغانستان په وروستي لنډ تاریخ نه یا د نیمې پیړۍ په تاریخ نه لنډه رڼو وچوم. جناب مندوزی صاحب، نیمه پیړۍ کېږي یا 15 کلونه اضافه وخت کېږي چې په افغانستان کې د شخې شلانګې روانې دي، جنګونه دي. یو په یوه نوم مړ کوي، بل په بل نوم مړ کوي. څو ګرجک شي چې اله کور کلي ډوډۍ د هغه شعار ویل کې جنګونه یې سره شروع کړل. بل ارجک شو چې اله مجاهدین دي، جنګونه شیان یې سره شروع کړل. بیا یې هغې نه وروستو شریعت په نوم ارجک شول، جنګونه یې سره شروع کړل. هغې نه وروستو بیا یې ډیموکراسۍ په نوم ارجک شول، جنګونه یې سره شروع کړل. په دغه افغانستان تاریخ که تاسې وکیسئ، ډېرو مشرانو موږ ته ښه اورېزرو نړه بس په جنګونو نه ارګ ته یا یې کو بل رسول غواړي، مخکې به لښکرې جوړې کړې او قتل و قتال به عام وژنه به وه. او اوس هم یې غیر کام ته دي، په بېلابېلو نومونو سره غلطوي. یو په یوه هېواد په څانګ کې وي ته نیولی ده، امکانات ورکوي، بله ډله په بل هېواد په څانګ کې وي ته نیولي ده. نورو ګاټو یې پوره موږ تاسې د خپل وطن داسې سره تباه او برباد کړو. نو سولې خبرې مخکې هم شروع شوي وې، خو ډاکټر صاحب نجیب الله خان په وخت کې هغه بیا دومره کامیابې نه شوې. بین النسوان و، لخدر ابراهیمي و، د ملګرو ملتونو استازي و، نو خبرې کامیابې نه شوې. دا چې اوس هم خلیزات پکې دی. بله یاو دا چې اوس یې سولې خبرې روانې دي، خو هغې سره یې فرق په دې کې ده چې مخکې ډېره پره د سیمې هیوادونه یا ګاونډي هیوادونه یا یې نن په افغانستان کې یا یې نړۍ په کچه دومره زیات هیلې توقعات نه وو. اوس چې دي خورا ډېرې هیلې توقعات دي. زه امید لرم چې که خدای کړل دا خبرې به کامیابې شي. لکه څرې چې مجاهدین ورونه خلکیون ورونه سره وجنګېدل، اوس لکه ورونه خویاندې په یوه ټغر په یوه پرلمان کې په یوه کور کې یوه بیرغ لاندې ژوند تېروي. داسې به طالبان ورونه د حکومت خلک سره روشي، یوه بیرغ لاندې په یوه ټغر به سره کښېني، مینه محبت به پیل کړي. وزیر صاحب دې مسایلو ته به راځو. که لومړی په دې ترکیب خبرې وکړو، څنګه دغه د سولې پلاوی رامنځته شوی دی؟ خو بیا لږ څو کاله مخته څم چې موږ تاسې دغه ښکلی ګلالای خوست، تک شین خوست، دغه کې څومره قوي خلک کېدي. تاسې فکر وکئ په ډېرو حکومتونو کې موږ تاسې خلک چې چارواکي پاتې شوي دي، هغې ډېر ښه مدیریت کړی ده، که وزارتونه دي، معینتونه دي یا ولایتونه دي. لیکن کله چې بیا مجاهدین ارتلل په ټول افغانستان کې اول خوست ونیوی، د ځینې داسې سیلوړل کوبل ته. بیا چې طالبان صاحبان هم ارتلل، د خوستوالو ورته وویل چې ډاز ماز ما کوئ، بس په راشئ، داسې په خیر سره راغلل. همداشان په اوس حکومتونو کې هم ډېر ووټونه چې دي خوست ولایت نه یوه کاندید ته که اکرزی صاحب و که د غني صاحب و ډېرې ویر کړل. لیکن
بیا چې سیاست شي ای ګاټي ګوټي واخشي ای مونږ خوست شوته چولای وي اوسنای کوم ترکیب چې ده مونږ سخت نیوکې پکو مونږ ته نه خشول نه یو او مونږ سره هغه سي چې باید مونږ ته خپل حق په دې سولې براخه کې روکړای شي نه ده روکړلی شوی پکتیکا یا موږ ته سي خوست ای جرګو مرکو وطن باید اولیت دې ته ویر کړلی شوی جرګو مرکو په دې معنا چې په دغه وطن په جرګو مرکونی مشکل حل کیږي ای کتر پلاوی یوه کیسه ای موږ یو ژڼی یو غړی یوه خور یو ورور یې موږ ته سي خوست نشته کې ای سولې وزارت کې هیڅ څوک یې موږ ته سي نشته کې ای سولې ملي عالي شورا کې هیڅ څوک یې موږ ته سي نشته کې چې ووټونه شي چې سیاست شي بیا مو خلک په خبرو غلطوي چې الله خوستول داسې دی خوستول خپله وطن جوړ کړی ده خود مې خپله جوړ ده چې موږ یې مو تنکي ژڼي دربلې ژڼي دوبۍ قطر سعودي ته لوړل او وله ته یې ځونی جوش و خروش وله ته ختم کړو په خپلو مټو یې وګټلې د خپل وطن مو جوړ کړو چې سیاست شي بیا مای خلک په دوه خبرو غلط کی مونږ سخت نیوکه بیا هم مونږ ته نه ده متوجه سره خوستوالو ته نه کومه ده ولا مونږ مندوزای صاحب موږ په ولسي جرګه کې د خوست د لوی پکتیا استازي لرو آیا دوی نشل کولای چې مندوزای صاحب ایتو سره به خلک په سیاست غږیږي ایتو سره به خلک داسې غږیږي چې زون خلاصوي زه ډیرو خلکو ته معلوم یم ایمو سپیڅلتیا ایمو سپینې خبرې ایمو په د تکشین په د هر خوستوال نه زړه بودول صحیح ناک چا کور کړی ده کومه ده چې چا کور کړی وای ای صاحب بل صاحب خو اوس به موتو ته حق رو کړی شوی که نه ای دې خورکی نه دې خور ورور نه مې پوښتنه کړم ای دې مشر حاجي صاحب نه پوښتنه کړم ولې د ایمو د دومره قومي مشر غیرتي سړی ایمو د حاجي صاحب ایمو د میړنی ځوان ایمو دغه تکړه خورکی د شیخ الحدیث قرآن شریفونه یود دي ډاکټرې دي انجینرې دي علمای کرامې دي په د میرمنو کې په د سړیو کې کومه د موږ ته چې براخه روکړل شوي ده والله هغې پرم به د خلک غلطوي هغې پره به د حق موږ ته سې ته نه روکوي چې څومره مو دغه دستور د رواج ورخ کړی نه وي چې کو بل ته لوړ شي یو سړی ښه خبره وي ته وکي لونګی ویر په سار کې بل سړی ښه خبره وي ته وکي لونګی ویر په سار کې بس په خوشحالتیا سره روشي دا حق ده نیمګړتیا زموږ په سیاسونو کې هم شته ویلې نشته ایمونه نیولي ایمونه یې ټولو پره زه خو بیا هم ښیم په غونډو کې ویر شم په تلویزیونو کې سکینم په بل کې مندوزای صاحب زه وزیر وم اطلاعات و کلتور زه موین وم ازوانونو توسی ته پاته شته چې مو موینیت کوم ځای ته ورسولو کسد افغانستان اکثر ازوانون ایمونه خشول دي مو ډېر ښه کورونه وکړل بله دا چې زه وزیر وم مو به دې مشرانو ته وی چې و مشرانو په مونې ګوښې نه کېږي چې زه وزیر یم زه موین یم موږ په خوست کې نوره کوي خلک شته ویلې هغې ته ولایتونه ویرنه کړای شي ویلې وزارتونه موینیتونه سفارتونه ته مو ته په د ټوله دنیا کې یو سفیر وښیې چې موږ وي ته په د ټول افغانستان کې یو ولایت وښیې چې موږ ولی ولرو یا موین ولرو یا وزیر ولرو یو وزیر د هغه خوستولو زنو جفاوې سره وکړه کامیابي نه کړو صحیح دو نو دا رقم ته خو سیاست ولاکه کیږي بدبختی دا هغه کېدو چې اول په د موږ مشرانو کېدو موږ مشرانو کې 2 نفره ولاکه پلیار سره بوزي زه یو ته ورشم چې خلکو د زیدونه ما سره کوي بل ته ورشم چې ارڅی سره کینو مړی مې وکړی د خلکو ته چې روشه مشرانو ای خوس خلکو سترګې خو مونږ توسی ته دی کنه هاي څو نفره روغلل چې نور نه غلل چې ویلی نرسي وی چې ډاکټر صاحب وزیر صاحب کمال تو سره ستونزه نه لرو د پلونکای چې نوستوي مونږ زیته نسو وسړی پلونکی ته خو پلونکی خو نه یو وخت خو مو وخت یې کنه خو د 100 روپۍ خو مو دي ته مصرف کړو کنه خو د یو خارو په مړی خو مو دي ته وکړه خو مو ته روشه چې نه تو احترام کو ته درڅو خو پلونکای وي چې نو سويزي ته نه ورسو سیاست داسې وي ته ورشي نور ولایتونو خلکو ته په والله په یو جغوري ولسوالۍ کې دومره مکتبونه وي که په ټول خوست کې اوي سیاست داري نه کیږي مندوزای صاحب وسې سولې خبره چاته ورشو دغه چاته ورسو په اوسنی وخت کې لکه وړاندې ما وویلې ولسمشر څو ورځې وړاندې وویلې چې که سوله راځي زه غواړم چې حکومت پرېږدم او هغه هم د انتخاباتو له لارې انتخابات باید رامخکې شي او مونږ زه او مامورین مو نه غواړو چې په دې کې بیرته نوماند هم شو بل خو بیا طالبان وایي چې د اشرف غني په اداره کې هیڅ ډول موافقې ته تیار نه یو نو آیا ستاسو په نظر بهرنیان یا امریکایان غواړي چې د افغانانو دغه تصمیم چې دی دا ومنل شي
اول خو دا چې رئیس صاحب جمهور خو موږ ملګری ده، نږدې ملګری مو ده او سولې ته رښتیا وامیني نورو تیرو مشرانو په پرتله ډېر څه وکړه. دا چې طالبان زون ته پالیسي لري، د حکومت زون ته پالیسي لري، باید د دواړه غوړې ټولو هغو شرطونو نه سره تیر شي چې هغه جنګ ته ادامه په ورکولی کېږي. یعنې داسې خبرې وي یا داسې شرطونه وي چې سوله نه پرسي، جنګ په سترېږي، نو د هغې نه باید سره تیر شو. زه په هر ځای کې دا خبره کوم، که زه حکومت کې وم که حکومت کې نه وم، چې طالب وروره موږ ملګری یې، مټ وزار مو یې، وجرې ملګری مو یې، صنفي مو یې، کلیوال مو یې، ویلې طالب ته ویلې ته ونه ورسېږي، ډېر زړه مو بندېږي، مټ وزار مې د طالب چې د یوه ګوته یې ویني شي زړه مو په بدېږي. د غار ملي اردو ملي پولیس دې طرف ته خلک چې دی مټ وزار مې د مټ وزار د یوه ګوته یې باید ویني نشي، د یو سوسکی وینه باید تېنه ونه غورځي. ټول افغانان یو، خو مشکل داغه ده چې بس پردیو ګاټو یې پوره جنګیږو، خپل وطن مو تباه کړو، چاته ته ون ورسېدو په دا وطن کې، چیرته کونډې رنډې ډېرې شوې، چیرته یتیمان ډېر شول، چیرته ډېرې ستړې شوې په وطن کې که په وطن کې نه ایمو ډېرې ستړېږي، ایمو هره ورځ دربلې ژڼي شهیدون کېږي، دواړو طرف ته دې ته ښیه. نو مونږ غوښتنه دا تېنه چې ما کوي خدای ته وکیسئ دې ته غیرت والله کولی کېږي چې خپل ورور سره ته غیرت کوي، یا خپل ورور ته چې څومره ټوټه وایې باشه ته غیرتي یې. مونږ خو ټول سره ورونه یو. آیا په دا کې مونږ په یوې کلمې ورونه نه یو، مسلمان نه یو، د یوې قبلې ته درېږو نه، د یو خدای کسه خدای مو یو، قبله مو یوه، کلمه مو یوه، پیغمبر مو یو، مذهب مو یو، دین مو یو، عقیده مو یو، بیا په خپلو منځونو کې سره جنګېږو. دا کوم غیرت، دا کومه میړونه دې غوړې ته یم، دې غوړې ته یم چې ویلې که څه داسې خبرې تو ته څوک نه کړي ومندو ځای صاحب. مونږ د خپل ملت پوره د سار نه تېر یو، که په دا سپینو خبرو، اسلامي خبرو، وطني خبرو، ملي خبرو مو څوک مړه کوي، مهرباني دا شهادت مونږ قبول ده. مونږ چې د دومره ځوانان که طالب طرف ته دي که دې طرف ته د شهیدان شول، مونږ دا شهیدان شو. نو په دې خاطر ښاغلی مندوزی صاحب محترم سولې په خبرو کې باید هر څوک رغنده براخه وخوري او کوي لوړ شي او موږ ته دغه براخه نه در وکړل شي. تاسې امریکې دا خبره وکړه، سیاست ګوښی داسې نه کېږي چې یو هیواد ده یوه هیواد سره ښې اړیکې ولري، نور د ټوله دنیا شوته کړي. سیاست تاسې سعودي عربستان وکیسئ، څومره هیوادونو سره خپل سیاست سوتي، دوبۍ، قطر، کویت، پاکستان، بنګلادیش، انډونیشیا، ملیشیا، نور اسلامي هیوادونه مونږ ته هم په کور دي، که متحده ایالات دي، که هغه نور هیوادونه دي، که سعودي دی، که ایران دی، که نور هیوادونه دي، د خپله بهرنۍ پالیسي باید داسې کوي وسوتو چې هغې نه مونږ ګاټې وکړو. که موږ تاسې مذهبي پالیسي دو، که موږ تاسې کلتوري پالیسي وي، که سیاسي وي، که اقتصادي وي، که په نورو اړخونو کې وي. نو زه فکر کوم چې اوس دغه هیوادونه هم غواړي چې د جنګ کې ښکیل دي چې افغانستان کې سوله روشي، امن روشي، په خدای خپلې پالیسۍ بدلې کړي دي او نوره د په افغانستان کې جنګ ختمول غواړي. د دواړو طرف نه، هم د طالبانو هم د افغان دولت، د سولې په دې خبرو اترو کې دوی په خپلو تصمیمو کې خپلواک دي. زه خو یم چې داسې به هم نه وي چې مکمل خپلواک وي. یوه غواړم یعنی 100% خپله خبره نشي کړای. دواړه غوړي مشران لري، یعنی بهرني مشران سره سلام مشوره کړي، مصلحت وسره کړي او بیا هغه خبرې چې دی دی بیا په خپلو منځونو کې سره کړي. خو زه یې دغې پالیسۍ خلاف یم، باید داسې نه وي. دواړه دغې مستقل سره کښېني، باید د دی په منځ کې یو بهرنی موجود نه وي، په خپلو منځونو کې سره کښېني. که په قطر کې وي هم خلک پرپنډ وي، که بل هیواد ته لوړ شي هم د نورو هیوادونو خلک پرپنډ وي، دی منځ کې داسې سره کښېنولي وي، داسې منځ کې سره کښېنولي وي لکه یتیمان څه وي، لکه دا پروسه ولې اوږدېږي؟ دا ډېر ښه هم ده. باید دې وطن ته د روشي، دې وطن ته په خوست کې کښېني، په کندهار کې کښېني، په لوی هرات کې کښېني، لوی مزار کې، لوی لنګرهار کې، لوی پکتیا کې، په کوم ځای کې چې سره کښېني
نه دی په خپلو په هغه کې خپلواک نه دي، خپله تصمیم نشي نیولی، بل چا تاثیراتو لاندې دي، باید د خپله سره کیني، د خپل وطن په خپلو ورونو رقم ته دغه یوه خپله مسله په خپله سره حل کړي. دننه په هیواد کې زمونږ سیاسیون او احزاب هم په یوه خوله نه دي، بېلابېلې طرحې دولت ته وړاندې کړي دي. نو ستاسو له نظره تاسو افغان دولت دغو نیمګړتیاو ته په کومه سترګه ګورئ؟ تاسې وکیسئ، اول خو موږ تاسې داسې تنظیم لرو نه چې هغه افغان شموله وي، په دې معنا نه چې هغه په ټول افغانستان کې ښه ډېر نفوس ولري او خلک یې دی خبرې ومني. بله دا چې دغو مشرانو موږ تاسې تباه برباد کړو. د دومره قتلونه په میلیوناو خلک چې مړه شول، دا چا مړه کړل؟ دا یې دې قتلینو مړه نه کړل؟ دې قتلینو موږ تاسې مړه نه کړو؟ تاسې یې وکیسئ، دې بلډینګونه وکیسئ، دې مرمۍ ضد موټر وکیسئ، دې لوڼه زمن وکیسئ، په خارج کې په مهمو پوهنتونونو، کالجونو، یونیورسټیو کې دې ژوند غریب خلک چې وو، غریب مجاهدین، غریب خلکیان، هغه نوره غریب نوره کسان چې وو، هغه تباه برباد شول. ښځې یې اوسه پر غریبانې کونډې رنډې چې دی هر مهاجرینو ریاست کې د موسسې په هره داړه کې ناستې وي، دی دغه د یتیمان وړکي جلکۍ وکیسئ. جناب مندوزی صاحب، نو که سپین مو غږوي، سپین غږول یې دې ته ویلی کېږي چې دې خاینانو قاتلینو د زنو موږ تاسې دې ځای ته برباد کړو، تباه یې کړو. تر اوسه دغه ښارونه وکیسه، تک د ګندګۍ وکیسه، ته د موږ تاسې بېسوادي وکیسه. په هرو 5 نفرو کې مندوزی صاحب موږ تاسې 4 نفره روحي مرض لرو، روحي مرض. د ځکه چې یوه ورځ موږ تاسې ښه ورځ ونه لیده. که زه اوس تو ته وایم چې موږ تاسې په ساده ژبه نه چې مندوزی صاحب تو خدای مو ته رښتیا وایه، تو یوه ورځ روغه ورځ لیدلې وي؟ د تو تلویزیون مهم خبرې تو هره ورځ په مرګونو نه وي، دغسې نوره تلویزیونونه. که اوس یې دغې ورونو خویندو نه زه پوښتنه وکړم چې څه تره، څه کاکا بابا، څه ترورې، څه مور جانې، څه خورکۍ، تو ډېره ولادونه په کوم وخت کې شوي دي؟ ټول ولاد ته وایي چې ډېرې په جنګ کې شوي دي، په د جنګ کې ستر شول، په جنګ کې مړه شول. سیاست دې ته ویلی کېږي، مشر دې ته ویلی کېږي چې ته مو ته په جنګ سیاست وکړه. د پاکستان، د ایران، د چین، ازبکستان، د نورو دې نه شرم نه ده؟ مشرون خو دی هم لري که نه؟ یوه ورځ دی ټوپکې سره وخوستې، یو څوک یې مړه کړل، دی مو کتل مشر ویلي هره ورځ مو مړ کوي، دی زه ویلي ټوپک سیاست کم. مندوزی صاحب زړه مې سیزي، مندوزی صاحب زړه مې تورو وینو ډاک ده. مو خو ډېر هیوادونه ولیدل، والله چې نوره هیوادونه ووینې، والله که زړه دې تېنه وشي. دومره ښکلي، دومره په مینه محبت خلک اوسېږي، مشرانو یې دومره خدمتونه کړي. همو مشرانو خو هر څه هم کړل، دا هر څه ولس هم ویني، خو بیا هم په همدې د احزابو په مشرانو باندې هم دومره باور لري. تاسو ولیدل چې په زرګونو مظاهرچیان راووتل، غونډې ته په زرګونو پلویان راځي. ولې دوی بالکل دا دیا ښه پوښتنه ده. موږ هم داسې ویته چې و خلکو که څه تاسې ته خو موږ باید خبره نه کړو، تاسې ته خو موږ ښه خبره کړو چې کوم سړی په د ښه سړی وطن ته، اسلام ته، د خورې ته وفادار و، په هغسې لوړ شئ. هغه خلک چې موږ تاسې مړه کوي، موږ تاسې ته توپاک روکوي، موږ تاسې په خپلو کې جنګوي، هغې سره ماڅئ. مندوزی صاحب، زه تاسې ته کسی خدای قرآن خبرې کوم، زه تاسې ته یې سولې خبرې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم، والصلح خیر. په صلح کې خیر ده، امن ده، مینه، محبت، الفت، ترقي، پیشرفت، دا هر څه کې کېدی. زه داسې یم چې هغه شیطان مو هغه څه وي په ساده الفاظو نه که صحیح مو خبرې خو تاسو ته معلومې دي. شیطان سړي سي په کلي کې شیطان مرګلتیا ما کوي، په د سن مکتب په دا کې ما کوي. دا خو د شیطان رهبران دي چې خپل شیطنت وکي، مونږ وجنګوي او دی استانبول غونډې ته په کوم نظر ګورئ؟ زه فکر کوم چې یوه بریده پر نتیجه ورکوي، خو داسې به ونه شي چې 100% موږ تاسې ته سوله روولي، امن روولي، یا یو حکومت اعلان کړي یا نوره خبرې. لیکن قطر، مسکو یا په نورو ځایو کې چې کومې غونډې شوي دي، هغې په پرتلابو ښه وي، لیکن 100% به نه وي ښه. خو هیله لرو چې ښه نتیجه وکړي. بله خبره ده چې ویل کېږي شاید نهایي پرېکړه هم دلته وشي په استانبول کې، دغه په روانه میاشت کې دغه غونډه به دایریږي. نو ولس داسې فکر کوي چې سیاسون شاید
توافق ته سره ونه رسیږي که بهرنی فشار نه وي؟ داسې دوم چې ځینو مشرانو خو ډېر کادر په کور وي خو چې ښه مشر وي، لیکن موږ په د سیاسونو کې اکثره یې ښه مشرون ولا کوي. صحیح ډالې خلک لري چې مظاهره کې قانون په خلاف نه، هغه رسم رواج په خلاف نه، هغه انسانیت په خلاف اینی د توپک وي، بمونه ورسره وي، راکټونه ورسره وي، یا په نورو اړخونو کې. خو دې نه یوه مخته خبره داسې کړل غواړم چې کسه په بون کې حکومت جوړ شو او حکومت اعلان کړو چې پلونکای جمهور رئیس موقت ادارې مشر دا نتیجه یې ور کړه؟ نه، نتیجه یې ور نه کړه. په مسکو نه کرمل صاحب روغلو اعلان کړو، نتیجه یې ور کړه؟ نه. بون نه کرزای صاحب روغلو، نتیجه یې ور کړه؟ نه. پېښور نه مجددي صاحب روغلو، نتیجه یې ور کړه؟ نه. همداشان دغه مشرون لوړل مکې مزومې ته ولته عمرې وکړې، واده یې وکړه، لوړه یې وکړه، نی قرآن یې سره وکړو، بیا یې هم کومه نتیجه ور نه کړه. اوس څه تضمین شته چې بیا به نتیجه ورکړي؟ زه فکر نه کوم چې داسې کوي نتیجه ده ور کړي، لیکن هغه نوستې چې په بل کور کې په خپل کور کې ورونه سره جوړوي، ځین چې دا به سره جوړ نشي. که مثال که چېرته په دغه موږ تاسې خوست کې ورونه سره باد وي، دې ورونو فیصله بل کور کې وشي، دا به نتیجه ورکړي؟ نه. که چېرته بل څوک وي ته روشي، د ورونه په خپلو منځونو کې سره کېنوي، ورته وایي چې ته ګرام یې، ته نه یې ګرام، ته معلومات یې، ته نه یې معلومات، او ورونه هم داسې سره جوړېږي. داسې دی موږ تاسې وطن هم دا مثال لري چې دا یو کور ده، ورونه یو په پردیو وطنونو کې سولې، پردیو وطنونو کې بودشاهي جوړول، بیا دې ځای ته اعلانول، دا به ډېره نتیجه ورلکي. د سولې په پروسه کې د افغانانو سره کرښې څه دي؟ موږ عام افغانانو موږ غواړو چې هیڅوک باید بیا جنګ ته لمن ونه وهي او سوله روشي، اوربنده وشي، انتخابات د سره وکړي، قانون اساسي قانون کې د تغییرات روشي. موږ سره کرښې بیا دا دي چې نه جنګ غواړو، نه هغه فسادګرو ته، قاتلینو ته چې موږ تل مړه کړي یو، ته د واک نه ورکولی کېږي چې په هر طرف کې وي، او بهرنۍ پالیسي ده یعنی قوي وي په اسلامي لحاظ، عقیدوي لحاظ، مذهبي لحاظ، سیاسي لحاظ، اقتصادي لحاظ، په همداشان په نورو اړخونو کې. افغانستان د ګوښې بیا نه پوتې کېږي. که ګوښې پوتې شو په دا معنه چې جناب مندوزی صاحب دانې د سیاستمدارون ښه پوهېږي چې نړۍ سره اړیکې ښې وي، خلک ډېر پوهنتونونو ته، بورسونو ته، تعلیم ته ډېر تلای شي، کاروبار ته ډېر تلای شي، او تجارت ښه کړای شي، همداشان په نورو اړخونو کې. نو په دې لحاظ نه مو په د خپلو خبرو کې ځکه بهرنۍ پالیسۍ نه لږ داسې ټینګار وکړو چې موږ تاسې بهرنۍ پالیسي باید ډېره قوي وي، تر څو موږ تاسې ډېرو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. وروستۍ پوښتنه جناب وزیر صاحب، که استانبول په غونډه کې نوی حکومت جوړیږي یا اداره جوړیږي او یا کوم کمیسیون جوړیږي چې واک هغې ته سپارل کېږي، څه تضمین شته چې بیا به جنګونه نه پیلېږي؟ بیا به د ډاکټر صاحب نجیب الله د وخت هغه توره تاریخ نه تکراریږي چې تاسو ولیدل چې ډاکټر نجیب الله د بین الملل په هغه خونه کې بیرته په دار وځړول شو؟ که چېرته داسې وشي چې نن په افغانستان کې یو قوي ضمانت موجود وي، په دا معنه چې د ټول د سیاسون یا د غټ خلک، غټ خو نه دی، هسې اوس په زوره موږ تاسې نظرونه غټ کړي دي، دې نه قوي ضمانت وخوستی شي، که طالبان دي، که حکومت ده، که نوره سیاسونه دي، چې دی به ایښوې پرېکړې نه بیا سرغړونه نه کړي. که چا سرغړونه وکړه، به د دغې تړون په دې مدو سره ګرام معلومات وي، قانوني چلند به ورسره کېږي، په دې معنه چې بندي کېږي به، کسان به نیولی کېږي، یعنې وطن نه به خارجېږي، یا نوره هغه شرطونه چې په دغه سولې ټینګښت پورې مهم دي دینې لازمي شي. دویمه دا چې ګاونډیو هیوادونو نه باید یو ضمانت ملګري ملتونه وخلي چې بیا په افغانستان کې بېځایه مداخله ونه کړي، په دې معنه چې چا سره مخالفت پیدا نه کړي، چا سره مرګلتیا پیدا نه کړي، او دغه کوم حکومت چې و هغې سره د قانون په چوکاټ کې خپل سیاسي اړیکې چې دي واسطي. دریم
سیمې په کچه د ضمانتونه یوه اجلاس رامنځته شي لکه ګاونډیو هیوادونو په سطحه مې چې ته بیان کړل، نه په افغانستان کې مې چې ته بیان کړل چې دا هیوادونه به هم په افغانستان کې غیر قانوني مداخله نه کړي، کومو ډالو سره به مخالفت نه کړي، کومو ډالو سره به مداخله نه کړي. که چا وکړه بیا هم که دلته د ګاونډیانو ګټې د خوندي نه وي شاید بیا هم ډلې جوړې کړي. دې خبرې د دې تر څم که بیا کوم هیواد که ګاونډي وي که سیمې وي که نړیواله په نړیواله سطحه وي مداخله یې وکړه، آبو بیا دغې جوړ شوي کمیسیون ته چې د سولې د هغې پروسې نظارت وکړي که چې ملګري ملتونه هم دي دې ته پروګرام وي معلومات وي هغه سره به نړیوالې محکمو په چوکاټ کې چلند کیږي. همداشان د دغې ټولې پروسې نظارت دی د اسلامي هیوادونو کنه اسلامیک کانټریز چې وي د اسلامي هیوادونو سازمان دا د نظارت وکي او ملګري ملتونه د نظارت وکي تر څو دغه روانه پروسه ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ نشي. که چیرته داسې وشي زه بیا امید لرم چې په افغانستان کې به زر سوله روشي، دایمي سوله به روشي، یعنی پراخه ټول افغانستان په شمول به سوله روشي. دغې سولې ګاټې به نه ګوښي موږ ته افغانانو ته سیمې ګاونډیو هیوادونو سیمې ټولې دنیا ته به په خیر تمام شي. ډېره مننه د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی سرپرست وزیر او د ځوانانو چارو پخوانی معین ډاکټر کمال صداق، تاسو له هر اړخیز بخت مننه کور ودان. ډېره مننه مندوزی صاحب، تاسو تلویزیون لیدونکو نه مننه. د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو سپینې خبرې خپرونه همدومره وه. تر بلې د خدای په امان.